قدرمن دوستانو د خلکو او فرهنګ په نامه د اطلاعات او کلتور وزارت په ځانګړې توګه د خلکو فرهنګ ریاست داسې په تیل ده چې دوی یو فرهنګي او هنري نندارتون جوړ کړي. په ټولو کې په دې باندې بحث کوو چې نندارتونونه یا د دغسې نندارتونونو جوړول څومره اغېزمن دي، څومره ګټور دي. او په دوستانو څو ورځې مخکې زما سره په خپرونه کې د وچو میوې د هغه ټولګي مسؤل میلمه شوی دی، ویل چې یوازې په مثال په فرهنګي برخه کې نه، یوازې په ادبي برخه کې نه، یار په اقتصادي برخه کې، په هره برخه کې که موږ او تاسو یو نندارتونونه ولرو، دغه نندارتون څخه هدف دا وي دوستانو چې موږ د اقتصاد لا وغوړېږي، دا به د هېواد لپاره ډېر ګټور وي. نو اطلاعات او کلتور وزارت هم داسې په تیل ده چې دوی به په خیر په نږدې راتلونکي کې د فرهنګي او هنري یو نندارتون جوړوي. د همدې موضوع په اړه سره په خپرونه کې د خلکو د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو او فرهنګ د ریاست د همغږۍ مدیر ښاغلی نقیب الله فایق میلمه دی چې ښه راغلاست ورته وي. فایق صاحب البته قانع صاحب ستړي بش درته وایي، مننه چې خپرونه کې راسره یې. تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې ښه به وي او دغه برنامه به راسره تر پایه وکړو. ډېره مننه کوم. قانع صاحب د دغه فرهنګي او هنري نندارتون څخه ستاسو موخه څه ده او ولې مو داسې دا په تیل ده چې داسې یو نندارتون تاسو جوړ کړئ؟ کمال صاحب دا چې په وروستیو وختونو کې زموږ فرهنګ د هرې خوا نه وځپل شو. تاسو د دې شاهد دی چې یو څه ستونزې زموږ د فرهنګ په برخه کې یا پردی فرهنګ دلته رواج شو. نو د همدې لپاره چې زموږ دغه خپل فرهنګ پر رشد وکړي، مخکې لاړ شي، او د دې تر څنګ څوک چې په دې برخه کې فرهنګي برخه کې کار کوي هغوی ته زمینه سازي وشي. په دې موخه باندې موږ دغه نندارتون جوړوو. د دې تر څنګ ځینې اقتصادي موخې هم موږ دلته لرو. مثلا خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. په اوس وخت کې تاسو ګورئ چې اقتصادي وضعیت او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. نو په همدې اساس باندې موږ کوشش کوو چې هغه کسانو ته چې په دې برخه کې په فرهنګي برخه کې د لاسي صنایعو په برخه کې یا په نورو فرهنګي برخو کې کار کوي هغوی ته د کار زمینه برابره کړو. او د دې تر څنګ هغه دا وښیو چې موږ نه یوازې لکه په دې وروستیو وختونو کې ډېری سوشل میډیا کې دا نیوکې کېږي چې اسلامي امارت یوازې په ګیره پسې مثلا په نورو کوچنیو مسایلو پسې راخیستې ده. موږ وښیو چې موږ خپل فرهنګ ته هم ژمن یو، موږ د فرهنګ لپاره هم کار کوو. په اوس وخت کې ډېر کوچنی یو کوچنی شی جوړ یا کوچنی برنامه رامنځته کول هم ډېر اثرات لري. ما دا مخکې د ښاروالۍ کومه فواره چې د پښتونستان په واټ کې فعاله کړې ده، هلته په سلګونو خلک راځي، هغه ننداره کوي، یو ډول خوشحالۍ هغې ورکړی ده. هغه د فکر د بدلولو لپاره یوه ښه وسیله هم ده. په اوس وخت کې فکرونه هم ډېر ځپل شوي دي. نو د دې لپاره چې هغه فکر هم بدل شي، ورسره په اقتصادي برخه کې هم موږ خلکو ته بازار موندنه پیدا کړې وي، دوی ته هم کار پیدا کړی وي. په فرهنګي برخه کې مو خپل فرهنګ رشد کړی وي او د دې تر څنګ خپل فرهنګ مو نړۍ ته ورپېژندلی. په دې هدف باندې موږ دغه اهدافو باندې دغه نندارتون جوړ. ډېره مننه کوم. قانع صاحب دغه نندارتون کې د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانې نه د باندې څوک در سره همکاري کوي؟ بلکل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اډانې نه د باندې هم موږ سره په مالي برخه کې هم کومک شوی دی او د اجناسو په برخه کې هم مثلا زه به د یو څو د مثال په توګه راوړم. د افغانستان د پانګوالو سوداګرو یوه ټولنه ده چې موږ سره په مالي برخه کې د دې نندارتون د دایرېدلو لپاره مرسته کړې ده. همداشان د البدر په نوم یو کامپلیکس دی، هغوی هم موږ سره په مالي برخه کې همکاري کړې ده. د دې تر څنګ په دولتي اډانه کې د تجارت وزارت ته چې موږ سره د غرفو او د میزونو مرسته کړې ده، هغه خان بنسټ هم موږ سره مرسته کړې ده. د تاریخي باغونو مؤسسې هم موږ سره د ځای په برخه کې همکاري کړې ده. او د دې څنګه ځینې نور بنسټونه هم دي چې په دې برخه کې موږ سره لکه مثلا د پېشورانو کوم اتاق ټولنه ده او د دې تر څنګ د ښځینه او کوم یو اتاق ټولنه ده، دوی موږ سره همکاري کړې ده.
ډېره مننه کوم. د فرهنګي او هنري نندارتون کې لږ څنګه چې معلومیږي خو مغه فرهنګي او هنري نندارتون وي، خو بیا هم که لږ واضح کړئ تاسو چې څه به پکې نندارې ته وړاندې کېږي؟ په دې کې هنري اثار دي، مثلا نقاشي ده، خطاطي ده، میناتوري ده، حقیقي ده، لاسي صنایع دي او د لاسي صنایعو ترڅنګ محلي غذاګانې دي او د دې ترڅنګ د کتاب نندارتون دی چې بېلابېل فرهنګي کتابونه به دلته پکې نندارې ته وړاندې کېږي. د عکسونو نندارتون دی چې په دې کې به د تاریخي ابداتو، تاریخي ځایونو عکسونه هم نندارې ته وړاندې کېږي. ښه، ډېر ښه. دا به چېرته جوړېږي له خیره او څه وخت به جوړېږي؟ د دې اونۍ په وروستۍ برخه کې به انشاءالله دغه نندارتون پرانیسته ترسره کېږي او پرانیسته به انشاءالله په ډېر ښو مراسمو سره ترسره کېږي. په دې کې به دودیزې لوبې هم وي، تیاتري نندارې به هم انشاءالله. دا به ډېر متفاوت نندارتون وي د نورو نندارتونونو په خلاف باندې. باغ بابر او د وروستۍ اونۍ کې به انشاءالله موږ دغه نندارتون دایره. په دې کې به مثال څوک ګډون کولی شي؟ دغه د ګډون به شرایط به یې څنګه وي؟ دې کې هر څوک چې غواړي ګډون وکړي ګډون ترسره کولی شي. د 3 ورځو لپاره دغه نندارتون دایریږي. داسې کوم خاص شرایط ورته نه لرو. همدغه د باغ بابر ټیکټ دی، هغوی دی اخلي، نور نندارتون دی ننداره کوي. ډېره مننه کوم. یوه څه چې ډېر مهم او اړین دي په زیاتره وخت د نندارتونونو کې دا د بازار موندنه د توکو لپاره هم ډېره ښه یعنې هغه فرصت یې برابرېږي. څومره به زیاته موخه ستاسو په دې کې وي چې مثال هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدېږي، لومړی خو باید هغه د خپلو توکو درناوی وشي، هغه باید واخیستل شي. دویم هغې ته بازار موندنه وشي. شاید تاسو به په پام کې وي یا به دغسې پلان نیولی وي چې په دغه نندارتون کې شاید ځینې بهرنۍ موسسې او بهرنیان هم ګډون وکړي تر څو په نړیواله کچه یا د سیمې په کچه زموږ تولیداتو ته، زموږ کورني تولیداتو ته بازار پیدا شي. بلکل. موږ په دې برخه کې تر ډېره بریده د ځینو بهرنیو مؤسسو سره هم کار کړی دی تر څو دوی علاقمند کړو، دوی ته یو فکر ورکړو چې راشي په دې نندارتون کې د موږ سره ګډون واخلي او ترسره کړي او په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. نو لا هم دغه پروسه دوام لري چې نن د دې شاهد یم چې ملي ټلویزیون په دې باندې یو برنامه جوړوي تر څو هغه څوک چې مثلا د دې نندارتون په اړه خبر نه دي یا بهرنۍ مؤسسې دي یا ځینې ټولنې دي هغوی هم خبر شي او په دې باندې هم کار روان دی. انشاءالله په ځینو تبلیغاتو باندې هم کار شوی دی، د ښار په مختلفو ساحو کې نصب شوي دي او انشاءالله ملي ټلویزیون هم ډاډ راکړی دی چې په نن سبا ورځ کې به دوی هم اعلانات د نندارتون لپاره ترسره کړي تر څو د خلکو په خبروي کې هم مرسته وکړي او ډېر څنګه هغه بهرنۍ مؤسسې لکه تاسو چې یادونه وکړه هغوی هم آګاه شي او علاقه وښیي دلته راشي او تر څو مرسته وکړي او د فرهنګي توکو د خرڅلاو لپاره زمینه سازي وشي. ډېره مننه کوم. ښاغلی قانع، په عامو څه څه ویل لرئ هیوادوالو ته؟ هیوادوالو څخه د سوداګرو تجارو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې زموږ سره نور همکاري وکړي د نور نندارتونونو په جوړولو کې، لکه څرنګه چې خپل اخلاص ښودلی دی موږ سره نور همکاري هم وکړي او د دې ترڅنګ د عامو هیوادوالو نه مو هیله دا ده چې په خپلو اجناسو اتکا وکړي، خپل شی واخلي او د دې ترڅنګ دې نندارتون کې پراخه ونډه واخلي. ډېره مننه کوم. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. له تاسو